زیاتره شاګردان موږ ته سوالونه رالیږي، پوښتنه موږ څخه کوي چې زه غواړم یو سافټویر ډیولپر یا سافټویر انجینر سم، خو زه نه پوهیږم د کوم ځای نه زه شروع وکړم. سمانه دا زیاتره هغه شاګردان دي چې پوهنتونو کې موږ سره پنځم یا شپږم یا اووم سیمسټرز کې دي یا په پوهنتون کې دوی ته پروګرامینګ شروع شوی ده، خو اصلا کې دوی د پروګرامینګ هدف باندې نه پوهیږي، سافټویر انجینرینګ هدف باندې نه پوهیږي، یا سافټویر ډیولپمنټ په هغه سرکل په هغه ګایډ هغه روډ میپ باندې نه پوهیږي دوی. نو که چیرې تاسو غواړئ سافټویر ډیولپر یا سافټویر انجینر سي، لومړی تاسو خپل مایند سیټ را جوړ کړئ. یعنی څنګه مایند سیټ را جوړ کړئ؟ لومړی دغه مایند سیټ را جوړ کړئ چې اصلا کې پروګرامینګ یا کوډینګ یا سافټویر ډیولپمنټ څه شاید د موږ سره کومې لنګویج پکې شامل دي. موږ سره لاړ شه د لنګویج په باره کې لږ سرچینګ وکړه. نو دغه څلور کټګورایونه موږ تاسو لرو چې موږ تاسو سره ویب ډیولپمنټ ده، موبایل ډیولپمنټ لرو، گیم ډیولپمنټ لرو موږ تاسو، او بل موږ تاسو سره ډیسکټاپ ډیولپمنټ ده. نو اوس راځو چې سٹارټینګ موږ تاسو د کوم ځای څخه وکړو. آیا د ویب ډیولپمنټ څخه وکړو، د گیمینګ ډیولپمنټ څخه وکړو، او که د ډیسکټاپ ډیولپمنټ څخه موږ تاسو وکړو. موږ تاسو مختلف پروګرامینګ لنګویج لرو، او په مختلف پروګرامینګ لنګویج د مختلف کټګوري لپاره موږ سرچ کیږي، استفاده کیږي. لکه د ویب ډیولپمنټ کې موږ تاسو سره ځانته لنګویج لرو، په بیک اند ډیولپمنټ کې موږ سره ځانته لنګویج موجود دي، او ډیسکټاپ کې موږ تاسو سره ځانته لنګویج موجود دي. نو عموما زما مشوره د تاسو شاګردانو لپاره دا ده چې سٹارټینګ تاسو د ویب ډیولپمنټ څخه وکوي. نو که چیرې تاسو غواړئ ویب بیس سافټویر ډیولپر سي، نو ویب ډیولپمنټ موږ تاسو سره په درې کټګوري چې سوی ویشل سوی ده. لومړی کټګوري موږ سره چې ده، آیا تاسو غواړئ فرنٹ اند سافټویر ډیولپر ځان اساس کړئ، یا که چیرې تاسو غواړئ بیک اند سافټویر ډیولپر سي، او یا که چیرې تاسو غواړئ فل سټیک سافټویر ډیولپر سي. نو لومړی فرنٹ اند ډیولپمنټ دا، ان د تاسو ویب ډیولپمنټ چې شروع کیږي هغه تاسو د فرنٹ اند ډیولپمنټ څخه چې وکوي شروع وکوي. راځو که چیرته څوک غواړي ځان څخه فرنٹ اند سافټویر ډیولپرز جوړ کړي، نو هغه باید کمی لنګویج یا کم روډ میپ باندې موږ سره مخکې لاړ شي. لومړی دا پوښتنه د ځان څخه وکوي چې فرنٹ اند ډیولپمنټ موږ سره څه شی ده. د فرنٹ اند ډیولپمنټ یوازینی هدف یعنی یوازینی شی لپاره چې موږ تاسو استفاده کوو هغه موږ سره یو آی لپاره استفاده کوو. یعنی فرنٹ اند ډیولپمنټ کې موږ تاسو کولای شو چې د ویب سایټ انټرفیس یعنی هغه یوزر یو آی یوزر انټرفیس موږ تاسو چې کو را کریټ کوو موږ تاسو. نو فرنٹ اند ډیولپمنټ کوم روډ میپ سي دا، لومړی سٹارټینګ د ایچ ټی ایم ایل څخه کیږي. HTML موږ تاسو سره سټرکچر بیس لنګویج ده چې د ویب سایټ د سټرکچر کریشن لپاره موږ سرچ کیږي، استفاده کیږي. نو شروع چې موږ تاسو د فرنٹ اند څخه کوو هغه موږ تاسو د HTML څخه کوو. نو HTML موږ تاسو سره سټرکچر بیس لنګویج ده، ان HTML موږ تاسو سره فرنٹ اند هغه لومړی لنګویج ده چې د ویب سایټ د سټرکچر د کریشن لپاره موږ سرچ کیږي، استفاده کیږي، چې لاست ورژن موږ تاسو سره HTML5 ده. موږ سره سیکنډ کوم لنګویج چې موږ تاسو فرنٹ اند ډیولپمنټ کې لرو هغه موږ تاسو سره CSS ده، چې لاست ورژن موږ تاسو سره CSS3 ده. یعنی لومړی HTML وایا، دویم ورپسې CSS وایا، چې CSS موږ تاسو سره سټایلینګ لنګویج ده. یعنی هر کله چې موږ تاسو غواړو یو الیمنټ ته یو کمپوننټس ته یا ویب بیس موږ تاسو چې وکړو خپل الیمنټس ته سټایلینګ ورکو، نو موږ تاسو CSS څخه استفاده کوو. CSS یو ځانګړی لنګویج ده چې د سټایلینګ لپاره موږ سره چې کیږي استفاده کیږي، او CSS موږ تاسو هم چنان د موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ د سټایلینګ لپاره هم چنان موږ تاسو استفاده کولای شو. یعنی CSS یو ځانګړی لنګویج ده چې موږ سره د سټایلینګ لپاره استفاده کیږي، تر ټولو بهترینه او تر ټولو ایزی او تر ټولو پروفیشنل لنګویج ده چې تاسو کولای شئ چې ډیسکټاپ بیس سټایلینګ وکوي، تاسو کولای شئ موبایل بیس سټایلینګ وکوي، تاسو کولای شئ چې ویب بیس سټایلینګ تاسو چې کوي او کوي. نو CSS موږ تاسو سره د ډیزاینینګ لپاره استفاده کیږي، نو د سټایلینګ لپاره موږ سره یوز کیږي، استفاده کیږي. تھرډ کوم لنګویج چې دا هغه موږ سره جاوا سکرپټ ده. یعنی HTML دی ویلي، CSS دی ویلي، HTML کې د سټرکچر را کریټ کو، CSS کې د سټایلینګ را جوړ کو، جاوا سکرپټ د څه لپاره استفاده کیږي. جاوا سکرپټ موږ تاسو سره پروګرامینګ لنګویج ده. هر کله چې ویب بیس موږ تاسو پروګرامینګ کوو، نو موږ تاسو د جاوا سکرپټ څخه چې کوو استفاده کوو. یعنی براوزر بیس هر کله چې موږ تاسو یو پروګرامینګ کوو، نو موږ تاسو عموما د جاوا سکرپټ څخه چې کوو استفاده کوو. فار ایگزامپل لکه HTML موږ تاسو ویلي د ویب سایټ سټرکچر لپاره استفاده کیږي. سمانه CSS هغه سټرکچر ته ډیزاین کولو لپاره استفاده کیږي. جاوا سکرپټ په تھرو موږ تاسو هغه سټرکچر ته یا هغه الیمنټ ته فنکشنالټي ورکو موږ تاسو.
لکه فار ایگزامپل کې چې ته مونږ تاسې یو سویچ په نظر کې ونیسو ګورئ د سویچ کوم سټایلینګ کوم سټرکچر چې تاسو سره ښکاري هغه مونږ تاسو سره اسټیمیل ده او د دې کوم ډیزاین چې دا مونږ تاسو سره دا به مونږ تاسو سره سیسیس ده او د دې فنکشنالټي چې ده سویچ بټن تاسو پریس کوئ لایټ مونږ سره آن کیږي بیا د پریس کوئ لایټ مونږ سره آف کیږي نو دغه بټن پریس کول ایونت پاس کول او بټن بیرته واپس آف کول تاسو سره یو فنکشنالټي یو عکس العمل خي دا مونږ سره چې ده د جاوا سکرپټ کار ده سمنا لکه فار ایگزامپل تاسو یو بټن را ډیزاین کړه تاسو سټرکچر را کریټ کو سټایلینګ امر کو او اوس تاسو غواړئ چې د بټن باندې کله یوزر کلیک کی ما سه د ریکارډ شي سي هغه د موږ سره اپډیټ سي یا د موږ سره ډیلیټ شي نو دغه فنکشنالټي ورکول د موږ سره جاوا سکرپټ کار ده جاوا سکرپټ تر ټولو پروفیشنلی تر ټولو ټاپ لنګویج ده نو درېمه کوم لنګویج چې تاسو غواړئ چې فرنٹ اند کې وای یا فرنٹ اند ډیولپمنٹ کې موږ سره شامل ده هغه موږ سره جاوا سکرپټ ده څلورم کوم سټیپ چې موږ تاسو لرو په فرنٹ اند ډیولپمنٹ کې هغه موږ تاسو سره سیسیس فریم ورک دی موږ تاسو د مختلف سیسیس فریم ورک لرو چې د سټایلینګ لپاره استفاده کیږي چې زموږ تاسو هغه سټایلینګ چې کړه اسانه کړه ده لکه سیسیس کې چې موږ تاسو سره تر ټولو ټاپ کوم فریم ورک چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره بوتستریپ ده موږ تاسو سره دویم چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره ټیلوین سیسیس ده همداشان نور ډیر زیات فریم ورک دي چې موږ تاسو سره د سیسیس بیس فریم ورک دي چې د سټایلینګ لپاره موږ سره چې کیږي استفاده کیږي نو څلورم کوم سټیپ چې تاسو غواړئ چې فالو کړئ هغه تاسو د HTML د CSS شیز د کړی فریم ورک زګي نو بل سټیپ ته ټول موږ تاسو سره ټاپ د HTML CSS فریم ورک د موږ تاسو سره چې موږ تاسو سره تھرد پارټي کوډ پکې موجود وي لکه بل سټیپ موږ تاسو سره کار اسانه کوي ټایم موږ سره بچت کوي پروجیکټ موږ سره فاست کوي او موږ تاسو کوډ چې کوي کلین کوي موږ تاسو سره نو څلورم سټیپ کې تاسو بوت سټیپ زکي پنځم کوم سټیپ چې د موږ تاسو سره هغه موږ تاسو بیرته واپس راځو جاوا سکرپټ ته جاوا سکرپټ کوم اني فرست سټیپ کې اني دریم سټیپ کې تاسو ته د جاوا سکرپټ بیسیک کنسپټ چې دا موجود ده نو تا HTML ویلي CSS دی ویلي بوت سټیپ دی ویلي به ورپسې جاوا سکرپټ اډوانس کنسپټ تاسو واخلئ لکه جاوا سکرپټ اډوانس کنسپټ موږ تاسو سره ES6 ده ES6 باندې تاسو ځان پوي کې تاسو کلاسز باندې ځان پوي کې آبجیکټس باندې ځان تاسو پوي کې کلوزر باندې تاسو ځان پوي کې سکوپ باندې تاسو ځان پوي کې نو بوتستریپ نه بعد تاسو باید جاوا سکرپټ اډوانس کنسپټ تاسو واخلئ د جاوا سکرپټ اډوانس کنسپټ نه بعد تاسو ریاکټ جی اس سکي ریاکټ جی اس موږ تاسو ته ټول پاورفل او ټول ټاپ د HTML CSS او د جاوا سکرپټ لایبرری د موږ تاسو سره کچې د نن سبا موږ تاسو متوجي سو په سافټویر ډیولپمنٹ په دنیا کې نن سبا موږ تاسو سره کوم نوې لنګویج نه راځي موږ سره عموما موږ تاسو سره لایبرریز فریم ورک موږ سره راځي لکه بوتستریپ موږ تاسو سره فریم ورک دا لکه همدغه شان جاوا سکرپټ کوم لایبرریز فریم ورک چې موږ تاسو سره لري هغه موږ تاسو سره ټاپ کوم لایبرریز فریم ورک چې موږ تاسو سره هغه موږ سره ریاکټ جی اس دا انګولر جی اس دا او ویو جی اس دا موږ سره بدی درې واړو کې تر ټولو کم ټاپ فریم ورک یا لایبرری چې د موږ تاسو سره هغه موږ سره ریاکټ جی اس ده نو بعد د جاوا سکرپټ اډوانس کنسپټ نه تاسو د جاوا سکرپټ فریم ورک چې کې زده کې یا ریاکټ جی اس ده کا یا انګولر جی اس ده کا او یا ویو جی اس ده کا خو زه تاسو ته خپل هغه شخصي نظر دا وایم چې ریاکټ جی اس کې تاسو کار وکړئ چې ریاکټ جی اس ته ټوله پاورفل او ته ټوله ایزي جاوا سکرپټ لایبرری د موږ تاسو سره چې د فرنٹ اند ډیولپمنٹ لپاره موږ سره چې کیږي استفاده کیږي موږ سره د ریاکټ جی اس نه بعد تاسو کوچني کوم پیکیج دي هغه سره ځان آشنا کړئ لکه عموما دغه پیکیج موږ سره د ریاکټ جی اس کې موږ سره چې کیږي زیات استفاده کیږي یعنی د جاوا سکرپټ فریم ورک کې موږ سره زیات چې کیږي استفاده کیږي یوز موږ سره زیات ده لکه NPM پیکیج تاسو زده کوي سمونه هغه نه بعد کوم لاست ټیپ چې د موږ تاسو سره API تاسو زده کوي یعنی API کنسپټ باندې ځان پوي کې چې API څه ته ویل کیږي په پروګرام کې اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس ورته ویل کیږي API هم موږ تاسو سره تر ټولو مهم کنسپټ ده د فرنٹ اند سافټویر ډیولپر کولو لپاره نو راځم دا ټول ته خلاصه کوم نو HTML تاسو وی به ورپسې CSS وی جاوا سکرپټ بیسیک کنسپټ وی بوتستریپ ورپسې شروع کړي هغه نه بعد تاسو اډوانس جاوا سکرپټ وی هغه نه بعد به تاسو راسي ریاکټ جی اس او د ریاکټ جی اس پیکیج سره ځان آشنا کړي او اخر کې APIs کنسپټ باندې تاسو چې کې ځان پوي کړي نو دغه ټول روډ میپ دغه ټول لنګویج یا فریم ورک کې موږ سره د فرنٹ اند ډیولپمنٹ کې شامل دي یا د فرنٹ اند سافټویر ډیولپر
باید دغه لنګویج سره چې ولري آشنایي باید ورسره ولري. بل تر ټولو غټ میسټیک چې موږ تاسې از سټوډنټس کوو هغه موږ تاسو سره دا ده چې موږ تاسې دغه ټول لنګویج ووایو، کورس واخلو، کورس ولولو یا بوکس ولولو، هو عملی کار مونږ تاسې نه کوو. ګوري که چیرې تاسو غواړئ پروګرامینګ زده کوئ یا ځان څخه یو ښه سافټویر ډیولپر جوړ کړئ یا فرنټ اینډ سافټویر ډیولپر جوړ کړئ نو پریکټیس د ټولو لومړی چیلنج ده تاسو ته. نو کوشش وکړئ چې هر کله چې تاسې لنګویج زده کړه هغه لنګویج کې تاسې 100% پریکټیس تاسې وکړئ، پروجیکټس تاسې کریټ کړئ یا پروجیکټس بیس باندې تاسې کار وکوي. نو بعد دغه ټول فرنټ اینډ ډیولپمنٹ لنګویج یا فریم ورک چې تاسو ویلې تاسې عملی کار وکوي، پروجیکټس تاسې کریټ کړئ، لاړ شئ ځان ته پروفایلو کریټ کړئ، لاړ شئ یو بل ویب سایټ را کریټ کړئ، تاسې ځان ته په دې لنګویج کې تاسو چې کړئ ډیزاین کړئ. از فرنټ اینډ سافټویر ډیولپر تاسې باید د فیګما سره هم آشنایي ولرئ. نو لاړ شئ فیګما سرچ کړئ، په یولرنا کې موږ تاسې کمپلیټ د فیګما کورس لرو، په ریکارډینګ کې روان ده، 80% موږ سره کمپلیټ شوی ده، انشاءالله ډېر ژر به اپلوډ شي، لنچ شي، هلته به تاسې په ulearna.com کې یعنې زموږ په ویب سایټ کې تاسې بیا کتلی شئ. نو دا موږ تاسو سره د فرنټ اینډ ډیولپمنټ د جوړ کېدلو لپاره هغه روډ میپ موږ سره. اوس راځو سیکنډ ته راځو چې بیک اینډ سافټویر جوړ کېدلو لپاره به زه کوم لنګویج ووایم. بیک اینډ سافټویر ډیولپر هغه چاته ویل کیږي چې ټول موږ تاسو سره بیک اینډ از بیک اینډ موږ سره کار کوي. لکه موږ تاسې ویلې فرنټ اینډ سافټویر ډیولپر ورځنۍ وظیفه موږ سره دا ده چې موږ تاسو سره یو آی را جوړوي، یعنې د ویب سایټ هغه انټرفیس را جوړوي. بیا د بیک اینډ سافټویر وظیفه موږ سره دا ده یا بیک اینډ سافټویر ډیولپر هغه چاته ویل کیږي چې موږ تاسو سره از بیک اینډ کار کوي، یعنې سرور بیس ډیټا موږ سره چې کوي موږ تاسو سره سیف کوي. لکه تاسې یو فارم کریټ کو، فارم کریشن موږ تاسو سره ټول مکمل ډیزاین چې تاسې ورکو دا موږ سره د فرنټ اینډ سافټویر ډیولپر کار ده. بیا تاسو ورته وایي چې هر کله چې یوزر به دغه فارم کې موږ سره انټري کوي او لاندې هر کله چې رجسټر بټن باندې موږ سره کلیک کوي نو د فارم څخه ټول ډیټا راواخله او ما سره په ډیټابیس کې سټور کا، سیو کا. دا به موږ تاسو سره د بیک اینډ سافټویر ډیولپر کار ده. نو که چیرې تاسو غواړئ بیک اینډ سافټویر ډیولپر سي نو لومړی لنګویج PHP ده. PHP به تاسې زده کړئ، د PHP کوم فریم ورکس دي هغې سره باید تاسې آشنایي ولرئ. لکه مختلف PHP فریم ورک موږ تاسې لرو چې لاراویل تر ټولو ټاپ ده، لاراویل به ورپسې بیا تاسې زده کړئ. کوډینیټر لرو، همدغه شان نور فریم ورکونه دي موږ سره. خو په دغه 4-5 فریم ورک چې موږ تاسو سره PHP لري، لاراویل تر ټولو ټاپ ده، په افغانستان کې هم موږ سره ښه مارکیټ لري، سیلري بیس هم موږ سره ډېر ښه سیلري لري. دریم کوم هغه سیسټم چې ده موږ سره ډیټابیس کنسپټ هم باید تاسې په بیک اینډ یا از بیک اینډ سافټویر ډیولپر تاسې باید ولرئ. نو بعد د لنګویج نه تاسې باید کوم بل سټپ چې ده هغه موږ تاسو سره ډیټابیس کنسپټ ده. نو تاسې باید از بیک اینډ سافټویر ډیولپر تاسې باید د ډیټابیس کنسپټ هم ولرئ، لکه SQL یا MySQL کنسپټ باندې هم باید تاسې پوه شئ. نو SQL سرور د موږ تاسو سره او MySQL د موږ تاسو سره چې MySQL موږ تاسې د ډیټابیس د جوړولو لپاره یا د ډیټابیس د کریشن لپاره موږ سره چې کوي موږ تاسې استفاده کوو. نو PHP دی ویلی، لاراویل دی ویلی، لاش ډیټابیس کنسپټ واخلا، ډیټابیس کې یا SQL سرور وایا یا MySQL وایا. خو عموما ویب بیس موږ تاسو سره چې استفاده کیږي MySQL زیات موږ سره چې کیږي استفاده کیږي. نو تاسې باید د دې سره د لنګویج څنګه یا د فریم ورک څنګه تاسې باید د ډیټابیس په کنسپټ باندې هم تاسې پوه شئ. لکه د لنګویج په واسطه تاسې کوډ کوئ چې د هغه فارم څخه ډیټا راواخلئ او دغه ډیټا چې بیا موږ تاسې ذخیره کوو نو بیا موږ تاسې په ډیټابیس کې ذخیره کوو. نو تاسې باید د ډیټابیس کنسپټ هم باندې پوه شئ چې څنګه څخه فارم څخه ډیټا راواخلئ او دغه ډیټا څنګه تاسې په یو ډیټابیس کې سٹور کړئ. هغې نه بعد تاسې باید د کوم ډیزاینینګ پرنسپلز دي هغې باندې باید تاسې ځان پوه کړئ. سافټویر انجینرینګ کوم پرنسپل دي هغې باندې باید تاسې ځان پوه شئ. ډیټابیس څنګه ډیزاین کیږي موږ تاسو سره دې لپاره څنګه ډایګرام موږ تاسو کریټ کوو. ځکه هر کله چې پروجیکټس موږ تاسو کریټ کوو یا لانګ ټرم پروجیکټس موږ تاسو کریټ کوو، لکه یولرنا بیس موږ تاسو یو پروجیکټ کریټ کوو نو موږ تاسو داسې نه راځو چې ډایرکټ کینو فرنټ اینډ موږ تاسو را جوړ کوو، بیا لاړ شو بیک اینډ موږ تاسو را جوړ کوو. نه، از بیک اینډ سافټویر ډیولپر تاته دا هم مهم ده چې دې نه مخکې ته پروجیکټ شروع کړي نو ته باید د پروجیکټ ټول مکمل ډیزاینینګ باید ته وکړي. یوزر سټوري باندې تاسې ځان پوه کړئ چې یوزر سټوري موږ تاسو سره چې ده سمه نه. هغې نه بعد باید راسي د یوزر سټوري موږ تاسې ERD
ډیاګرام شکل ته موږ تاسو چینج کول چې لومړی سټپ دا ده، سیکنډ سټپ دا ده، تھرډ سټپ دا ده، یوزر دلته راځي، بیا دلته راځي، بیا دې زموږ پلیټفارم ته راځي. دا موږ سره زموږ تاسې لاجیک یا زموږ تاسې په کوډ کې ریوزبیلیټي، فلیکسیبیلیټي، سکیلیبیلیټي دا شاید موږ تاسو سره چې کوي اضافه کوي موږ تاسو سره. سمنا نو کوم پروګرامینګ یا سافټویر انجینرینګ کوم کنسپټ سیدا یا ډیټابیس ډیزاینینګ کوم کنسپټ سیدا از بیک ان سافټویر ډیولپر جوړیدلو لپاره د کنسپټ باندې هم به تاسو ځان پوي کی. لاست کوم کنسپټ چې د موږ تاسو سره از بیک ان سافټویر ډیولپر هغه موږ تاسو سره پروجیکټس دي چې د موږ سره پروجیکټس دي. لنګویج دی ویلي ډیټابیس کنسپټ باندې ځان پوي کو، اورال ټول لنګویج هغه کیوري هغه سټرکچر باندې ځان پوي کو، راشه پروجیکټ پکې وکړه. لاشه د کوم سکل چې تاخیستې دي هغه بیلډ کا، هغه را جوړ کا، هغه ټیکنیکل انوایرنمنت ته ځان چې کا برابر کا. سمونه نو پروجیکټس ټولنه مهم دي. به هم درته وایم که فرنٹ اینڈ او که بیک اینڈ ډیولپر جوړای ځان نه نو پروجیکټ یا پریکټیس سل فیصده کوه. نو دا خو موږ تاسو سره فرنٹ اینڈ سافټویر ډیولپر او بیک اینڈ سافټویر ډیولپر. اوس که چېرته څوک غواړي چې ځان څخه موبایل سافټویر ډیولپر جوړ کړي نو هغه باید کوم کوم سټپ تاسې ووایي. ګورئ یو کنسپټ چې باید تاسې د خپل مایند څخه ریموو کړئ هغه تاسو ته په پوهنتونو کې سی او سی پلس پلس ته مو سره تیریږي د سی پلس پلس نه لري په افغانستان کې ډیمانډ نه لري پریکټیکل انوایرنمنت په افغانستان کې یا انټرنیشنل یا ګلوبل انوایرنمنت بیس باندې مو سره. نو که چېرې تاسو غواړئ چې موبایل بیس سافټویر ډیولپر سي نو لومړی موږ تاسو باید په فرنٹ اینډ باندې چې سو پوه شو. نو د موبایل ډیولپمنټ کې نن سبا چې موږ سره په فرنٹ اینډ کې کومې لنګویج موږ سره شامل دي هغه نن سبا د موبایل ډیولپمنټ لپاره هم موږ سره چې کوي کار کوي. که چیرې ته په ایچ ټي ایم ایل باندې پوه شوې، که ته چیرې په سی اس اس باندې پوه شوې، که ته چیرې جاوا سکرپټ باندې پوه شوې، که ته چیرې جاوا سکرپټ ریاکټ باندې پوه شوې نو ته موبایل بیس سافټویر ډیولپر کېدای شي. سمونه نو ځکه زه خلکو ته دا ریکمند کوم چې پروګرامینګ شروع د فرنٹ اینډ څخه وکړه. نو ځکه دغه فرنٹ اینډ دومره مهم ده که چیرې تا فرنٹ اینډ ویلي هغې نه بعد په خپله ډیسیژن نیولی سې چې زه بیک اینډ ته لاړ شم، موبایل ته لاړ شم او که ډیسکټاپ ته لاړ شم او که زه ځان څخه هیکر ساز کم او که زه ځان څخه گیم سافټویر ډیولپر ساز. لکه ته ایچ ټي ایم ایل باندې پوهیږي، په جاوا سکرپټ باندې پوهیږي، په ریاکټ جی اس باندې پوهیږي، نو که چیرې ته به د 3-4 شیانو باندې پوهیږي یا به دې لنګویجو به دې فریم ورک باندې پوهیږي نو ته ډېر په اسانۍ موبایل ډیولپمنټ ته یا د موبایل ډیولپر ځان څخه چې کولی سي جوړولی سي. ځکه نن سبا په مارکیټ کې د موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ دپاره موږ تاسو سره 2 تر ټولو ټاپ لایبرریز فریم ورک د موږ سره دي چې یو موږ سره ریاکټ نیټیو ده او بل موږ سره فلټر ده. موږ سره ریاکټ نیټیو او فلټر موږ تاسو سره لایبرریز او فریم ورک د موږ تاسو سره چې بدی لایبرریز یعنی بدی فریم ورک کې موږ تاسو کولی سو چې کراس پلیټفارمز موږ تاسو را جوړ کو. کراس پلیټفارم معنا دا د موږ تاسو سره چې یو کوډ کو د 2 ډیوایسونو یا د ملټیپل ډیوایسز لپاره موږ سره چې کېږي استفاده کېږي. موږ سره لکه چیرې وګورو موږ تاسې 2 قسمه ډیوایسز موږ تاسې لرو. یو موږ تاسو سره انډرایډ ډیوایسز دي او بل موږ تاسو سره آیفون یعنی آی او اس ډیوایسز دي. نو موږ تاسو سره د انډرایډ لپاره ځان ته لنګویج لرو او آی او اس لپاره یعنی آیفون اپلیکیشن د جوړ کولو لپاره موږ سره ځان ته لنګویج دي. لکه انډرایډ لپاره موږ سره زیات استفاده کېږي موږ سره سی یا سی پلس پلس ته موږ تاسو سره او جاوا ده. نو د انډرایډ اپلیکیشن د جوړولو لپاره موږ تاسو سره جاوا استفاده کېږي یا موږ تاسو سره سی پلس پلس هم یوز کولی سو خو جاوا تر ټولو ټاپ ده موږ تاسو سره. نو د آیفون اپلیکیشن د جوړولو لپاره بیا موږ تاسو سویفټ استفاده کوو. نو ګورئ دلته موږ تاسو سره 2 ډیفرنٹ سیکشنز موږ سره راغلی، یو انډرایډ ډیولپر راغی، یو موږ تاسو سره سویفټ یعنی آی او اس سافټویر ډیولپر راغی. نو دغه فریم ورک موږ سره کار اسانه کړی ده. اوس یو کمپنی داسې نشي کولی سي چې 2 سافټویر ډیولپر هایر کړي بجټ لپاره. سمونه لکه یو موږ تاسو سره انډرایډ ډیولپر هایر کړي په خپله کمپنۍ کې او یو موږ تاسو سره آی او اس سافټویر ډیولپر هایر کړي موږ تاسو سره. سمونه نو دې په خاطر دوی یو سافټویر ډیولپر هایر کوي چې یا فلټر سافټویر ډیولپر وي موبایل کې موبایل بیس یا موږ سره ریاکټ نیټیو وي. نو ریاکټ نیټیو او فلټر موږ تاسو یو کوډ کوو او هغه یو کوډ هم د انډرایډ اپلیکیشن ډیوایس لپاره کار کوي او هم موږ تاسو سره آیفون یعنی آی او اس اپلیکیشنز دواړه پکې موږ تاسو کار کولی سو. نو یو کوډ
دواړو لپاره موږ سره چې کوي کار کوي او دواړو لپاره موږ سره استفاده کیږي. نو ځکه د ریاکټ نیټیو او د فلټر په مارکیټ کې موږ سره ډیمانډ زیات ده او هر کمپنی کوشش کوي چې په دې وجه سي موږ دوه سافټویر ډیولپر هایر کی یو سافټویر ډیولپر هایر کوي موږ سره چې هغه موږ سره کوډ هم کلیر وي کار هم فاست وي او په یو وخت کې مغه یو اپلیکیشن په دوړو ډیوایسو کې موږ سره کیږي اوپن کیږي خلاصي کیږي موږ سره. نو د موبایل سافټویر ډیولپمنٹ جوړ کېدلو لپاره نو تاسو به د ریاکټ جیس باندې پوه سئ او ورسره ریاکټ نیټیو باندې پوه سئ یا که ریاکټ دی سیکشن د تاسو نه راځي تاسو کولی سئ چې فلټر هم وي. زما خپل شخصي نظر دا ده چې تاسو په ریاکټ نیټیو کې کار وکوي. نو دا هغه روډ میپ وي یا دا هغه سیکشنونه ول چې تاسو کولی سئ چې په دې روډ میپ یا په دغه لنګویج یا په دغه سټیپس تاسو لاړ شئ او ځان څخه یو ښه سافټویر ډیولپر ساز کړئ. ګور یو مسکنسپټ چې موږ تاسو سره یونیورسيټیز یعنې د پانتون شاګردان موږ سره کوي هغه موږ تاسو سره یو سپیسیفیک روډ میپ نه فالو کوي. کوشش وکړئ یو سپیسیفیک روډ میپ فالو کوي پریکټیس وکوي سمونه پریکټیکل کار وکوي او خپل مایند سیټ هم تاسو کلیر کړئ. په پانتون کې صرف تاسو ته آیډیاز درکوي تاسو ته صرف کنسپټ درکوي. نور پروګرامینګ یو داسې دنیا ده چې تاسو باید پکې په خپل کار وکوي. کوشش وکړئ په خپل کار وکوي. په یولرنا کې موږ د سافټویر ډیولپمنٹ تر ټولو بهترین کورسونه لرو HTML لرو CSS لرو CSS اډوانس لرو جاوا سکرپټ لرو بوست موږ تاسو لرو لاراویل لرو PHP لرو تر ټولو بهترین استادانو دي موږ تاسو سره. نو تاسو هم دا اوس کولی سئ چې لاړ شئ ulearna.com ته خپل یو کلنی سبسکرپشن واخلئ او کوم سافټویر ډیولپمنٹ کوم هغه چې ده هغه تاسو هلته فالو کړئ. زه 100% به دې باندې مطمئنه یم چې بل ورځ به تاسو یو ښه سافټویر ډیولپر اوسئ.